السلام علیکم ملګرو، اوس په سنت نکاح باندې هم ټیکس ولګاو چې څوک اوس ودونه کوي آنلاین ودونه به کوي هغه به ټیکس ادا کوي که نه آنلاین رجسټریشن به کوي د هغه نه پس به هغه واده کوي. ملګرو دا یو اپس یې راایستلی دی که نه ملګرو مکمل معلومات درته شریکومه چې څوک اوس ودونه کوي که نه له اول نمبر به حکومت ته پیمنټ کوئ د هغه نه پس به تاسو ودونه کوئ که نه ستاسو ودونه به قبول نه وي. ملګرو له اول وګورئ که نه ملګرو دا یو اپس راایستلی دی که نه وزیري اطلاعات دا تجویز پیش کړی دی که نه چې موږ یو اپس لانچ کړی دی چې هغه اپس چې دی نو د کلي ملا سره یا د کلي د ملک سره به ورسره وي او چې کله هغه واده کوي نو آنلاین رجسټریشن به پکې کوي آنلاین رجسټریشن به پکې کوي د هغه نه پس به د هغه واده قبلیږي. ملګرو چې چا هم رجسټریشن ونه کړو نو د هغه چې کومه ګواهیان دي هغه هم قبول نه دي. اول به پیمنټ کوي د پیمنټ نه به وروسته دې څه کېږي نکاح به تړي. ملګرو نو له اول نمبر چې دا دی که دا چا ونه کړو که نه د واده په دې طریقه باندې ونه کړو نو هغوی ته به څه کېږي صحت کارډ هم نه میلاویږي بهر ملکونو ته حج ته به هم نشي تللی عمرې ته هم نشي تللی یا د بېنظیرې کومه پیسې چې راځي نو هم هغه ته به نشي تللی. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې اوس په سنت نکاح باندې هم څه وکړو ټیکس ولګاو چې پیمنټ به ورته کوې که نه آنلاین رجسټریشن به کوې نو د هغه نه پس به څه کېږي ستا نکاح به قبلېږي. ملګرو زه خو ډېر زیات خفه شوم که نه د شهباز شریف د نه بیخي خطا شو اوس په نکاح باندې هم څه کړو ټیکس ولګاو نن سبا به څوک نکاح هم نشي کولی. اول به پیمنټ کوې د حکومت ته نو د هغه نه پس به ته کې څه کوې واده کوي. زه خو ډېر زیات خفه شوم ځکه چې زمونږ د حکومت دا حالات یې که نه ځکه چې دا بېکاره نه مړېږي دا بې غیرته اوس نه مړېږي چې دې په نکاح باندې هم اوس ټیکس ولګاو اوس په نکاح باندې هم ټیکس چې آنلاین به څه کوي اوس نکاح کوي ښه په اولني ځل به تاسو اورېدلي په نور ځایونو کې به په دنیا کې چېرته تاسو هېڅ اورېدل نه خو پاکستان کې دا شرمېدلي چې کله راغلي د شرم ډک کار دی وکوئ. ملګرو زه خو ډېر زیات خفه کوم آیا تاسو په کمنټ کې څه وایئ که نه یو ښه غوندې کمنټ وکړئ یا زه خو ډېر زیات خفه کړم چې دې شهباز په باره کې او دې وزیر اطلاعات عطاطهرل دی که څه مردار شی دی دوی خو د حکومت وشرماوه. ملګرو اوس به آنلاین ودونه کوئ او که آنلاین ودونه هم کول نو که دا څیزونه هم پکې ونه کړل پیمنټ هم حکومت ته ونه کړو نو بیا به څه کېږي بهر ملکونو ته به ستاسو ښځه هم نشي تللی هغه نه پس به ستاسو چې رجسټریشن هم نه وي کړی بېنظیرې پیسې به درته هم نه میلاویږي په صحت کارډ به ستاسو هم کاروایي نه کېږي.